طالبانو ته یوه مشوره: څنګه کولی شي د پاکستان پر وړاندې ودرېږي؟ د افغانانو زړونه څنګه کولی شي لاسته راوړي؟ ویډیو وګورئ او د نورو لپاره چینل سبسکرایب کړئ. طالب که غواړي دلته په افغان ولس حکومت وکړي نو څه باید وکړي؟ تر هر څه د مخه ولس ته مخ کړي او د نړۍ پر ځای اول د ولس څخه خپل د رسمیت پیژندنې سند واخلي. ځکه که نړۍ ته هر څومره په رسمیت وپیژني او خپل ولس دې په رسمیت ونه مني، اخر انجام به د تباهي او د هیواد بربادۍ وي. نو د ولس خوښۍ او رضایت لپاره د هغوی د هیلو او ملي ارزښتونو درناوی وکړئ. په کومو ارزښتونو او ویاړونو چې ولس راټولیږي ځان مه ورسره ښکیل کوئ. خپل فکر پر دوی په زور مه منئ. داسې څه وکړئ چې دوی ستا د فکر وږي او مینوال شي. دا ولس در سره په لوږه او تنده وخت تېرولی شي، خو په بې ارزښتۍ او زورواکۍ کې بیا مخ در نه اړوي، نه دې مني او پر وړاندې دې درېږي. که ته وایې چې زور لرم، پخواني چارواکي له تا ډېر زورور، تکړه او مالداره وو چې بنده ورځ راغله ولس یې ننداره کوله، ځکه هغوی د خپلو اعمالو د انجام سزا لیده. ځکه همدغو چارواکو د ولس سره دښمن چلن غوره کړی و، د ولس ارزښتونه یې تر پښو لاندې کړي وو. پوهیږئ، ولس هغه وخت پردی کیږي کله چې ورباندې ظلم وشي او یا ارزښتونه یې تر پښو لاندې شي. دا ولس د مینې تږی دی، مینه ورکړئ، ناز یې واخلئ. ته بیا وګوره چې دغه ولس څومره مینه درکوي. ملي بیرغ پر خپل ځای پرېږدئ، ځکه هیڅ داسې څه پکې نشته چې د اسلامي او ملي ارزښتونو سره په ټکر کې وي. خپل بیرغ مو هم وساتئ. کوښښ وکړئ چې د قضایي څانګو سمبول یې وګرځوئ. ټول ملي ځواکونه بیرته خپلو دندو ته راوغواړئ، ځکه دا ټول د همدې ولس بچیان دي. خو چاڼ هم پکې وکړئ. هغه د مدرسو زده کوونکي یا ستاسو د ملګرو ملګري او یا دوستانو چې ستاسو د امنیت راوستلو په موخه وسلې ورکړي، کور او درسونو ته په ډېر احترام ولیږئ. ځای ستاسو ځواکونو په شمول افغان ځواکونو ته وسپارئ. ولس ته د کار فرصتونه برابر کړئ، تر څو له پردیو مجبوریتونو خلاص شي او فساد ته مخه نه کړي. د هرې ادارې لپاره چې مشران ګمارئ، شتمنۍ یې ثبت کړئ. د هرې برخې وړ استعدادونه وګمارئ. هر څه په ځان مه تماموئ. موږ ډېر ښه استعدادونه لرو چې د پخوانیو فسادګرو لخوا رټل شوي او ناهیلي شوي وو. تاسو یې مه رټئ او مه یې ناهیلي کوئ. دندې ورته ورکړئ چې کار وکړي او موږ د نړۍ سره سیالان شو. له پنجابي او ایراني ریاستونو سره ډېر په احتیاط قدم واخلئ، ځکه ولس تر هر چا ډېره له دوی کرکه او نفرت لري او وړې هم دي، ځکه همدا ریاستونه دي چې هره پالیسۍ یې پر افغان وژنې راڅرخي. موږ له دوی سره له دښمنۍ پرته بله هیڅ اړیکه نه لرو او نه یې هم غواړو. افغانستان د نړۍ د جګړې او یو بل څخه غچ اخیستنې میدان مه جوړوئ. د هیڅ هېواد او ولس لپاره د بل دښمنۍ ته غاړه مه ږدئ او نه هم چاته دا جرأت ورکړئ چې دلته خپلې لوبې پلي کړي او بیا د افغانانو وینه وبهیږي. هر څوک راوغواړئ بغیر له کوم شرط څخه د خپل هیواد جوړونې په برخه کې ترې کار واخلئ، خو پردي فکرونه هم پر ولس مه تپئ. له هیواد څخه هوټل مه جوړوئ چې هر څه ورته په آخر راشي خپل اوږدمهاله اقتصادي بنسټونه پلي کړي. که چیرې فکر وکړو زموږ او د اکثره اسلامي هیوادونو د ډېرو ستونزو اصلي لامل همدا اقتصادي فقر او لوږه ده، ځکه هغه کسان چې اقتصادي کمزوری وي د ځان بسیا کېدو یا مړښت لپاره هر ناوړه کار لپاره ژر غاړه ایښودونکي او منونکي وي. اولیتونو یعنی خپلواکۍ، ملي شتمنو ورانول، هر ملي ارزښت څخه د خپلې خېټې ډکول ورته اړین ښکاري. په کمو امتیازاتو ډېره ګټه رسونکي دي. همدا خلک د هر استعمارګر نږدې کسان پاتې شوي یا پاتې کیږي. فرق کوي چې پرهیزګاره دي یا نه. که چیرې موږ د اقتصادي فقر لوږې د مخنیوي لپاره مټې رانغښتې وای، نو هیڅکله به د شتمنو یا استعمارګرو د موخو قرباني نه وای. ځکه د سیاسي خپلواکۍ لپاره اقتصادي خپلواکۍ ډېره اړینه ده، ځکه ځینې وختونه اړتیا وړتیا وژني. ولس د ورځنیو چارو او حالاتو آګاه او ویښ وساتئ، ځکه ویښ ملت پوه وي، پوه ملت سیاسي وي، سیاسي ملت خپلواک وي، خپلواک ملت مخ په وړاندې تلونکی وي، مخ په وړاندې ملت تولیدونکی وي، تولیدونکی ملت شتمن وي او شتمن ملت بیا د هیچا غلام نه وي. مینه او مننه. حمید الله قربان.